په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د ځانګړې اونۍ تر نامه لاندې یوه غونډه ترسره شوه. دا غونډه د هغه افغان ماشومانو لپاره جوړه شوې وه چې د درملنې لپاره المان هیواد ته لیږدول کیږي. په دې اتیا ماشومانو کې چې عمرونه یې له 1 کلنۍ تر 11 کلنۍ پورې رسیږي، ډېری یې هغه دي چې هډوکي مکروبي شوي او یا سخت سوځېدلي دي. په دې غونډه کې د سرې میاشتې ټولنې په استازیتوب غلام حبیب حسام وینا وکړه. نوموړي وویل دوی هر کال 2 ځلې وړ کسان د درملنې لپاره بهر ته لیږدوي او بیا له 6 میاشتنۍ درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. فعلا سږکال هم دا پروسه تر دې دمه ډیره په کامیابۍ مخ ته تللې او ډاکټران په دې بریالي شوي چې 80 تنه په شرایطو برابر ناروغ ماشومان وټاکي. دا ډله چې 89مه ډله ده د یوې ځانګړې الوتکې په وسیله به ولېږدول شي او هغه 50 تنه ماشومان چې په المان کې له درملنې وروسته روغ شوي دي هغه به هم په یاد الوتکه کې هیواد ته راوړل شي او له دې ډلې 40 نور ماشومان چې لا هم درملنه پاته ده هغه به په بله دوره کې کابل ته راوړل شي. د سولې کلي خیریه بنسټ په استازیتوب میرمن اګلوډیا ټولو والدینو ته ډاډ ورکړ چې ستاسو د ماشومانو به ښه ساتنه وشي او له درملنې وروسته به په ډېرې خوشحالۍ له تاسو سره یو ځای شي. پر ما باور وکړئ ستاسو به همدا اوس اوښکې په سترګو کې وي، خفه به وئ ځکه ستاسو ماشومان به ژاړي، خو زه دا ژمنه کوم چې ماشومان به مو له بشپړې روغتیا سره بیرته تاسو ته سپارل کیږي او هغه وخت به مو ماشومان مسکا کوي، تاسو به هم خوشحاله یاست. کیدای سي له هغو ماشومانو څخه مو اوریدلي وي چې په جرمني کې درملنه سوې، دوی به حتما ویلي وي چې ډیر ښایسته ځای دی او پکې خوشحاله وه. د دغه ماشومانو والدین وایي د خپلو ناروغو ماشومانو لپاره په دې خوښ دي چې د سرې میاشتې په همکارۍ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کیږي. دوی وایي د ماشومانو درملنه په هیواد دننه ستونزمنه وه او په خپل شخصي لګښت هم له هیواد بهر د درملنې توان نه درلود. غریبان و د شخصي ډاکټران هم وس نه وو چې تر تداوي لاندې کړي مې پاکستان ته وړی یم بله خوا ته وړی وای، نو اوس دا امید کېږي چې دلته مې راوړ او منظور شو پاسپورټ او شی ورته تکمیل شو انشاءالله تعالی له سرې میاشتې وارو له تاسې ټولو خدمتګارانو سره دې الله تعالی ښه وکړي. زیات خوش هستم. زه ډیره خوشحاله یم چې ماشوم مې انتخاب سو ځکه دلته مو پرې خپله ټوله هڅه وکړه، د ناروغ درملنه مو نه کېدله، اوس چې المان هیواد ته د درملنې لپاره وړل کیږي زه ډیره خوشحاله یم چې هلته به یې ښه درملنه وسي. موږ ماشوم د سرې میاشتې له لوري ته انتخاب سو، الرالو سلیمان سره خبره وکړه، هغو راته ویل چې مثال دا موږ اړو جرمني ته 6 میاشتې لپاره انشاءالله په راتلونکي کې د خپل ماشوم تاسو نه ورته تداوي هم کیږي. موږ ډیره مننه کوله سرې میاشتې څخه که چېرته سرې میاشتې موږ سره دا همکاري نه وکړی دا ماشوم زموږ له لاسه ورکول هېڅ تداوي لامل یې نه راوستي. مثال موږ څرنګه د دې ماشوم تداوي وکړو، اقتصادي مشکلات زیات لرو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې او سولې کلي خیریه بنسټ ترمنځ په 1488 لمریز کال کې د ماشومانو د درملنې تړون لاسلیک شوی دی. د معلوماتو له مخې تر دې دمه یې د 4854 ماشومانو درملنه کړې او لا هم یو شمېر ناروغ ماشومان په المان هیواد کې د درملنې لاندې دي.